السلام علیکم یارانو په خیر سهار مو په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست اواز خو مې نو اوس لږ سم سوی دی پرون خدای نکرده ګونګی وم اواز مې د خولې نه راوتي په دې مې ویډیو هم نه کړه جوړه دا سالنګ زما سره غټ مشکل لري چې دا ور واوښتم خراب شو چې دا راواوښتم سم شو فلحال راغلي یو هغه سرپرایز چې مو تاسو ته درکوي هغه پاته شو نه اوس خیر اوس راغلي یو په کابل کې یو په پغمان کې زه یم او بابا ویښ دی دا نور ګرده بده دي دا نور ګرده بده دي نو ماز به موږ دا کالي علیش کو د خیره ورود بغاړې مو کړي دي خاصه دغې ورځې دپاره نو هغه به واغوندو بالا به بیا ویډیو ته ادامه ورکړو نن نو تر دا لس یولس بجو دلې په پغمان کې یو تر هغه بعده به راځو په ښار کې سوداوي موداوي سره کوو ځانونه مانونه سره پرې شو بالا ماښام بازي کوو نو موږ د خوب راکښېنستلو دوی مې هم راکښېنول بالکل نو اوس رالولو دی خدای دلته نه کې یخ دی په یخو اوبو کې پسې لمبېږو په عوض کې دی لمبېږي خیرلا هم لمبېږي نو خو تس لمبېږي خیرلا ته لمبېږي انشاءالله او دا عوض کې بیا په څه خطر لمبېږو عوض ته ځای ور در مخ هم راغلی یم نه پکښې ولمبېدلم اوس بیا رالم او ډېره ښایسته جوړ کړی دي هغه به هم در باندې وینم بیخي ډېره ښایسته جوړ کړی دي ګورئ دغه مخامخ عوض دی دا یوازې د ګلدانیانې شته دا یوازې د ګوره ابشار هم لري دا خو دغه په واغه ګورئ دغه رقم ښایسته سیسټم یې ورته جوړ کړی دی دغه چې دغه د عوض څخه اوبه راځي چې ځینې وځي پر دغه ترتیب ځینې وځي په ځینو کې اوبه را روانې معنا ټول کار غمی کار دی سچور وخېږه دغه عوض دی تاسو ورته وګورئ دا عشقي ځای ته څومره خوند کوي څومره خوند کوي څومره ښایسته یې جوړ کړي دي مخامخ د ناستې ځایونه دي السلام علیکم د ناستې ځایونه لري دا د لمبېدو ځای دی فل کارونه غمیان دي د خیره سره هغه پښتو درته وایي تا پارسي ورسره شروع کړه ښه یې وروره په خیر یې خیریات دې شپه ورځ په خیر دي موږ دلته عکاسي کوو مشکل خو نه لري وخت د لمبېدو سو ماندی په لاس کې دی خارجي راغلی د کمیس ورته کښه نو بالا به پر ولمبېږو د خیره سره تاسو خیرلا ورغورځي ته ورغورځه خیرلا یخ خو یخې خو نه وې خدای که بازي پکښې کېږي هم میده میده بالا ولاړ دي ورغورځي اوس بالا کار ورته سموي ځئ دا دی خیرالله در څو در لاسو نیولې دي دا عوض نړوي هغه د غټه مور راولوېدله زه خو شکر نه لمبېږم ما د دوی دوه بیا سره چنې دي تمہارا اوبه څنګه دي یخې خو نه دي بیخي تودې دي وروره تباه او برباد یې کړلم الله That's a walkway.
کمبېدل اسانه دي شانه پکې سپورته کېږي دغه دی وایي اخري ډبې زور غواړي استاد یې نیولی دی موټروان وسوره چې استاد دی خوږ یې نه کوي استاد بخشه کوه موږ یې په اخري کې لسته دا هېڅ کوو ښه درانه ولمبېدو پر دغه رقم یخې اوبه وې تر اوسه مې سر درد کوي په دنیا کې مې اواز پر سمېدو نور یې پسې راخراب کړي او دغه کالي مو واغوستله خاص مو د دغه ورځ دپاره کړي وه بابا ته ولاړ شه دا کالي وښکاره کړه هېڅ څه شی جاوید مخ راواړوه د بنک پاینکو بېشکه څنګه کالي دي اول به پر دغه نظر راکړي چې څنګه کالي دي او بله خبره دا ده چې اوس روان یې د کابل بازار ته ورې ګرځو والا ماښام بازۍ کوو زين سركم نو موږ روان یو ګلبهار سنټر ته دا 15 دقیقې کېږي په پښو روان یو غټ موټر یې زموږ دا نه پرېښوئ والله د ارګ ساحه ده نو اوس روان یو په پښو باندې 10 دقیقې به کېږي او معلم صاحب 10 دقیقې کېږي څومره
شو باندې خیر شي نور بل څنګه ولاړ شو ستړي خو کړلو انور مخ ته روانې منډي کرا ما په شام کاتس ولا شام اے بابا ولې داس کوي مخ ته چابک چابک ما په شام کاتس و زمرک ته ورسېدل مسترګو می تور شپه انا کی سمه شه درځه نو چې ګلبار سنټر ته ورسېدلو برابر زه ځای ښکاره کړم ډېر ښایسته ځای دی اوس مې پښه خوځېږي سم نه شم تللی پر لارې رالو ګلبهار سنټر ته دا ځای زما خپله نه دی خوښه وختي زه غلط شوی یم ما داودځی شوم یاران دلې لوړ دي ګرځي زه دلته یم ما بیا دا مارکېټ ښه ډېر لیدلی دي په دې خاطر اوس نه پکښې ګرځم دا اخري منزل دی دا دی لاندې رسټورانټ دی خوراک شان دپاره ګیمزون په ګلبهار په اخري سره هغه مې پلا داودځي ته ولاړ شو برابر ګیمزون ته ولاړ شو ګیمزون مې پاس کړو برابر راشو بیا راځې دی را تاسو زموږ سره لاره ورکړه اوس مو پیدا کړه درځئ چې ځو درځئ چې اوس مې داودځي ته بوځم راځئ ځو یارانو په ګلبهار سنټر کې پرېښود زموږ ورې نه پاس تنګ شو ما او بابا رالو دلته داودځي ته داودځی نو بیا زما خپله تر ګلبهار سنټر ډېر خوښ دی دلته نو هر شی پیدا کېږي دا هم لاندې رسټورانټ منزلونه هر شی پکې شته راځه بابا لاندې ولاړ شو لږ سودا مو وکړله ډېره پاتې ده اوس دلته راغلو ډوډۍ خورو او ښه ترخې شلول بیا ترخې بیا ولې ځې ترخې ځه کوم ځای به یې نو دی رښتیا وایي کار ترخې شلې بیا دا رسمه دونه نه چې ترخې خو بیا هم ته هغه وکړه ته راسته ته تجربه کړه ما आवाज خراب دی دا خو ته وایي پروا نه کوي نه دي دا ډېر روغ شی دی ښه غاړ پړه پوک څه سم نو کومه دي چې ترخې وې شان یې راوړل شورمر ول دی څنګه دی خوانجه خوانجه خوندور دی چې په تریو دی چپې تریو دی ته چې خورې شلون بیا خورې چې دا خو شل شي دی دغه شرما په دا بیا خدای خپل شي شادي نه دي خوړلې عجب کار دی شلون بیا ترخې چې په تریو یا دا خو هغه شلون بیا تر وی وای چې په تریخ وای دا خو کابل دی اختیار خپل دی 400 دی کې هغه شي کوي ولا دام سي دی چې صاحب خوانجه څنګه دی ما تم دا غره کوم احساس راولې دی قال دا شرما ته لاړو هغه سره کېدل مکرویان ها مکرویان یا دا مکرویان شرما نه درې شرما درې لکه یو ور چې اشپز خوړلې بره دې بخښو نو دا دی په کابل کې روان یو منډیانو کې مو شاوخوا وګرځېدلو نو اوس زه په هغه جامه کې بل منځونه وکړو د مازدیګر یو وارې بیا ځو د افغانانو ته ځو هلته هم معنا شی میسر رانیسي یاران سره سودا کوي دا چې دوی در سړک اوړي موږ په پسې یو نو بالا دغسې حساب دی نو راغلو دغه ښایسته جومات ته ښایسته ځای دی غټه جامه ده ماشاءالله دا د کابل د ښار په مابینځ کې ده ښایسته ځای دی اخوا او دخوا یې ګرد ده دلته بیا ورځو هلته وضو خانه ورته وایي غسل خانه نه ده اودسونه پکې تازه کېږي وریځو موږ بالا روان شولو وروره مخ پر کندهار سوداوي میلې کرده شان خلاص ول که مو دغه ویډیو ولیدل نو په دې پوه شئ چې موږ په خیر خیریت سلامت عافیت سره رسېدلي په مخه مو ښه خدای دې وکړي اختر ښه زموږ په خیر شوي د الله په امان